اس یو عمل الله ته سړی دومره نه نږدې کوي لکه لمونځ. یوازې لمونځ دی چې تا خپل رب ته نږدې کوي. که هر څومره عبادت وکړې د لمانځه نه بغیر، هر څومره په نورو اعمالو باندې الله ته ځان نږدې کېدل وغواړې، نسې نږدې کېدلی. واحد یوازې لمونځ دی. دا یو داسې اسانه عمل دی چې په دې باندې سړی د خپل رب سره ډېر ښه اړیکې نیولی شي او ډېر ځان نږدې کولی شي. موږ وینو بعض ځوانان قصدا لمونځ قضا کوي. دا رقم خلک ځینې روان سي جومات ته دی ناستي ځان یې اچولی. د الله بنده ستا دغه 15 منټه یا 10 منټه د الله د عبادت لپاره چې تا ته خدای توفیق نه دی کړی، تا په دې کې سوچ ولی دی چې زه څومره بدبخته یم؟ ولې الله ما ته د سر د ټیټېدو توفیق نه راکوي؟ دغه سر چې الله ته ټیټ نسي، خدای ته سر په سجده نسي، چا ته کېږي؟ چې ته د دنیا په شوق مینه او رغبت کې دومره زیاتې چې د الله د عبادت شوق درڅه هېر سو لرې نه او ورته ګورې داسې مړې سترګې ونیسي. خلک جومات ته روان دي، لمانځه ته ووځي، دی هلته ناست دي، دا نه چې بیده دي، دا نه چې په یېره دي، لمانځه ته یې پام نه دی، ټولو ته ګوري، دی په هغه ځای کې ناست په موبایل باندې اخته لمونځ قضا کې. الله بنده لمونځ د الله جل جلاله یو عظیم عبادت دی. او دا واوره د الله رسول فرمایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق یوازې په لمانځه باندې کېږي. کوم کسان چې لمونځ نه کوي د هغه او د کافر په مابینځ کې فرق بیا نشته. او کوم انسانان چې لمونځ کوي په ښه توګه کوي، د لمانځه حفاظت کوي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من حافظ علیها کانت له نورا وبرهانا. د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د لمانځه خیال ساتي، د لمانځه حفاظت کوي، دغه لمونځ به د قیامت په ورځ د ده دپاره نور وي. دغه لمونځ به د ده دپاره یو دلیل وي د خدای په وړاندې. دغه لمونځ به د الله جل جلاله په فضل و کرم سره د قیامت په ورځ ده ته نجات ورکوي. څومره سخته ورځ ده. ای د الله بنده دا ټوله ورځ دې بغیر د عبادته تېره کړل. فقط په 24 ګانټې کې، په 24 ګانټې کې 15 لمونځه دي چې ټول سره راجمع کړي نیمه ګانټه نه ځین جوړېږي. ته په دا 23 ګانټې او 10 منټه باندې نه سوې خوشحاله. په هغه باندې ستا کارونه سر ته نه ورسېدل، په هغه ستا شوق و عشرت و خوب نه سو پوره، دغه دې هم ور واخیستل. راغلی دنیا ته د څه لپاره؟ ته خبر یې ستا مقصد د دنیا ته د راتګ څه شی دی؟ هغه ځوانان واوره چې الله ښه ځواني در کړې ده، ښه ښایسته کواره یې در کړې ده، ښه زبردسته نوراني مخ یې در کړی دي. دا د لمانځه په پرېښودلو باندې مه بېنوره کوه. دا د جهنم د اور مستحق مه جوړوه. دغه سر دغه ځواني الله ته ټیټه که، دا سر الله ته پر سجده که چې الله دې په دنیا او آخرت کې نور هم کامیابه کړي. څونه غافل انسانان دي دا بس. او د الله رسول وایي من لم یحافظ علیها، څوک چې د لمانځه حفاظت نه کوي، لم یکن نور ولا برهان، د قیامت په ورځ به نه د ده لپاره رڼا نور به او نه د ده لپاره به څه دلیل وي د خدای په وړاندې د خلاصون. او دغه سړی به د قیامت په ورځ واوره هغه ځوان چې هغه بغیر د ضرورته، بغیر د حاجت، محض د غفلت په وجه باندې لمونځونه قضا کوي، یا یې پر فیسبوک قضا کوي، یا یې پر یوټیوب قضا کوي، یا یې پر چکو په بورډ باندې قضا کوي، یا یې پر پتو باندې قضا کوي. دا کسان دی واوري د الله رسول وایي کان یوم القیامه، دغه انسانان به د قیامت په ورځ الله جل جلاله د قارون، د فرعون او د حامان په ډله کې راپورته کړي او د هغوی ملګري وي د ده لمانځه د کولو په وجه باندې. بیا لمانځه سړی چې کوم دی هغه په دنیا کې هم الله ذلیله کوي، رسوای خوار وي، ذلیله وي. او د دغه سړي مرګ دا به د رسوایي او د ضلالت مرګ، د ضلالت په مرګ ممري دا کس. د مرګ په وخت کې به الله جل جلاله پر ده باندې داسې تنده مسلطه کړي. هغه کسان چې په دنیا کې لمونځونه نه کوي،
د هغوی عذاب یو دا دی چې د الله جل جلاله د لورې به د مرګ په وخت کې پر ده باندې داسې تنده مسلط سي، داسې تنده به مسلطه سي چې د دنیا ټول دریابونه د ده په خوله کې ور واچوي، د ده تنده به نسي پوره، د ده تنده به نسي خلاص، د هغسې به تږي د دنیا څخه. او دا هم واورئ هغه کسان چې قصدن لمونځ نه کوي، طبراني یو روایت راخیستی دی، کوم انسانان چې قصدن لمونځ نه کوي دې کسانو په ښکاره کفر وکړي. د الله بندګانو دا دومره وخت مې د خدای په نافرماني کې تیر کړی، یو واحد لمونځ دی الله پر موږ فرض کړی دی، دغه لمانځه سره موږ څونه جفا کړی، یا یې نه کوي که کوي په کم انداز باندې زموږ لمونځ دی. که غواړې چې په دنیا کې هم الله تا کامیابه کړي، په دنیا کې هم ته د مسلمانانو او د عامو قریبانو دوستانو سره ښه ژوند ولرې، د سکون ژوند ولرې، او په آخرت کې هم کامیابه یې ستا لپاره دلیل وي، د لمونځ کوه، لمونځ مه پرېږده، دومره د شیطان متبع مه جوړېږه چې هغه څه درته وویل ته د هغه لکۍ دې پر غاړه اړولې ده، د هغه لکۍ د اتباع دې ټینګه نیولې ده، پرېږدې نه، دا به ستا دپاره د دنیا او آخرت ذلت و رسوایي. لس دقیقې لمونځ پرېښودلو باندې د دې په انجام ته خبرې که د دغه وخت کې تا ته مرګ رالی، بیا به ته خپل رب ته کوم جواب ورکوې؟ څه دلیل لرې؟ ژوند تېرېږي، په هر حالت کې تېرېږي، دا د لمونځ په قضا کېدو باندې هم تېرېږي، او د شپې په تهجد چې الله ته ولاړې ژاړې هم تېرېږي، دا د جماعت په وخت کې چې په لمانځه ولاړې پر تا هم تېر شو. هغه کسان چې قصدن خلک ویني جماعت ته روان او دی په موبایل باندې اخته په هغه باندې هم دا 10 منټه تېر شو، دا تېرېږي، چاته نه درېږي. خو دا ته خپله فیصله وکړه چې کم یو کامیابه سړی دی، کامیابه کم یو دی.